السلام علیکم قدرمن دوستان، په خیر راغله. زموږ درې کونجې میز ته کارپوه صاحب را سره دی. په دې هیله چې زموږ پوښتنو ته مثبت ځوابونه وایي. داسې نه شي چې هسې د راتګ صاحب نتیجه ورکړي. خو په هر صورت بخښنه غواړم متخصص صاحب، ښه راغلاست درته وایم. په خیر راغلی. قربان دې شم. تا داسې خبره وکړه چې مثبت ځوابونه ووایي. تا چېرته زما د خولې نه منفي ځواب اورېدلی دی؟ نه که نه، احتیاطا مې دا خبره وکړه. ښه احتیاط نه بغیر به دا خبره کوي چې مثبت ځوابونه به وایي او منفي به ورسره نه ملګري کوي. وخت راکړه، بخښنه غواړم، وخت راکړه. متخصص صاحب په خیر راغلی. څنګه یاست؟ متخصص صاحب یو اساسیت لري. اساسیتونه خو بیخي ډېر دي په دې جامعه کې، خو خیر مختلف النوع اساسیتونه دي. اساسیت دا دی د کارپوه صاحب چې بس یو احساساتي برخورد کوي، بیا خبره کوي، بیا چې پوښتنه وکړي کوم دلیل یا قناعت راکړه، مشکل نشته. وروره زه تا اوسه پورې خلکو ته معرفي کړی نه یم سم په کامله معنا باندې، او ته ما سره پېژندلی بالکل یې پېژندلی. معرفت یوه ورځ یا ورځ نه وي، همغه ورځ چې ځان دې په خپله معرفي کړو، بس خیر خلاص. ښه کارپوه صاحب، حوصله گذشت خصلت مردان است. کارپوه صاحب ستاسو نظر دا د زه فکر کوم اکثریت به وي که ځینې به وي، خو اکثریت یې وګوره لوحې لګېدلي، یعنې په دې صحي برخه کې د هر څه لیکلي پکې. د اعلاناتو په برخه کې، صحي برخه کې، اعلاناتو برخه کې که کومه برخه؟ نه دا ډاکټر صاحبان درته ښایي لیکلي. متخصصین صاحب او رنځپوهان صاحب متخصص دی امراض دی ښه. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې دا واقعیت سره ده صاحب په دې ټولو برخو کې تخصص ترسره کړی؟ خبریال صاحب زه به تا نه پوښتنه وکړم. وکړه ما نه پوښتنه وکړه. یو سړی چې 25 کاله 26 کاله درس وایي، خواري کوي، د انسان وجود مطالعه کوي، بالکل، نو ته څه فکر کوي چې هغه د انسان د وجود په جوړښت باندې پوه نه شي؟ دا خو صحیح ده، خو په یوه برخه کې وروره دا اوس ټولې برخې خو داسې ووایه چې تخصص یې په یوه برخه کې کړی دی. بالکل تخصص. بله خبره ده که نه؟ پټې وایه راته که څنګه؟ کمره خو نه ده چالان، دا څوک نشته، زه وایه زه خبره داسې خبره زما ستا تر منځ خبره داسې ده که نه چې ګاګ به نه خطا کوي. تا د آزاد بازار هغه خبرې نه دي اورېدلې چې ګاګ راغی که نه بل چا ته به لاس کې نه ورکوي؟ یاره متخصص صاحب نن بالکل بې اندازې خوښ شوې متخصص صاحب، ډېر مینه ناک یې صاحب، دا ډېر مینه ناک دی صاحب، ته بالکل احساساتي برخورد نه کوې صاحب. ښه مننه. بس نو په دې هیله چې داسې دی که نه خبریال صاحب، داسې دی که نه چې اول زما لوحه وګوره، د ا نه تر زېډه پورې ټول حروف مې پرې لیکلي دي، خو دا معنا لري چې په اړوکو پوهېږم، په ګوتو پوهېږم، په لاسونو پوهېږم، په خپو پوهېږم، په ټیټکیو باندې پوهېږم، په سر پوهېږم، په پوزه پوهېږم، په غوږونو پوهېږم، په سترګو پوهېږم، په ټاټر باندې پوهېږم. خیر نو دا مې ټول لوستلي دي ګوره، کله مې چې لوستلي دي. خیر دی که تخصص مې یا په غوږ او پوزه کې کړی وي، یا په سترګو کې کړی وي، یا په سینه کې کړی وي، خو ټول خو پېژنم که نه، د ټولو په اړه خو معلومات لرم که نه. نو څه ضرورت دی چې زه خپل ناروغ، خپل ګاګ بل ډاکټر ته ورولېږم چې ورشه دا زما کار نه دی، دا د هغې کار دی. ډېر هوښیار دی، ډېر هوښیار دی، ور نه خطا کوي. قدرمن لیدونکو ښه مننه متخصص صاحب. را به شو دویمې پوښتنې ته. خو دا دوهمه پوښتنه داسې ده صاحب چې زه خدا ورسي اوس په احساسات راغلی یم چې د سر نه د اول صنف نه تعلیم شروع کړم تر څو هغه فراغت ورځ مې سخته خوښېږي، سخته مې خوښېږي. ډېره دې خوښېږي. ښه د فراغت د ورځ دې چی خوښېږي؟ نو دا ګلپوش موټر، دا میوې، دا تروې، دا انډیواله وروره سم لکه واده چې واده. خو دا خو پوښتنه نه شوه، دا خو یو نظر دی که نه. ما نه دې پوښتنه څه ده په دې کې؟ تا نه مې پوښتنه دا ده چې دا لړۍ ډېره ګرمه روانه. ستاسو نظر څه دی کارپوه صاحب په دې اړه باندې؟ نظر مې دا دی که نه داسې ووایه، واضح پوښتنه کوه. خبریال صاحب ماغزه دې کمزوري دي، تا ته هم یو څو ګولۍ لګېږي. ته ګوره، ته د اعصابو متخصص نه یې چې ته ما ته وایې چې تا ته ګولۍ. تا ته ما اول وویل چې زه د الف نه تر یې پورې په ټولو امراضو زه نه منم، والله کې را باندې ومنې چې ته یې نه منې ما یې منم. ګوره متخصص په احساساتو مه راځه، کني خدا ورسې هم دا اوس د ګټ اوټ. صبر وکړه، وروسته په دې خبرې کوو.
بس خو صاحب ګټو باندې ورسته خبرې کوو لکه صبر وکړه ما نه پوښتنه وکړه جواب یې درکوم جواب راکړه ستانه زه په دې اړه څه جواب یې داسې دی که نه چې دا پلار چې کوم دی چې دا 10,000 دا 10,000 افغانۍ مصرف په دې خپل زوی باندې کوي چې دا ګلان ورته دغه کوي موټر ورته جوړوي چې هغه ورځ باندې ډوډۍ تیاروي حد اقل چېرته یې د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړه چې املا دې زده ده نه نو چې نه یې ده زده املا چې نه یې ده پوښتنه کړې نو بیا د څه دپاره دومره مصرف کوي هغه اوس خو یې په مکتبونو او پوهنتونونو کې دا غونډې پې بندې کړي دي که نه اوس لاړ شي جرګو ته لار په کرایه ونیسي لارې هم بندې کړي ټول ښار کې موټروانان او د ښاریانو دپاره یې دردسر جوړ کړی وي لارې ورته بندې وي په دې لار هم موټر نه پرېږدي په بله لار هم موټر نه پرېږدي بس بیروبار یې په ښار کې جوړ کړی وي څه ضرورت دی دې غونډې ته املا دې نه ده زده فارغ شي بیا چې فارغ شي 12 نه فارغ شي په نوره نړۍ کې ډاکټرانه خلک فارغ شي هغه په اصطلاح څو ډاکټراوې وکړي دومره مصرفونه دومره خرچه یې په ځان باندې نه کوي ګور په الف او ب نه خبر 15,000 13,000 افغانۍ دي په فراغت باندې دي 12 په فراغت باندې لګيږي نه ما مې غوسه کوه کنه خا متخصص صاحب راځه خاله احساساتي برخورد مکوئ تاسو په احساسات راځي فشار تکلیف خو نه لرئ تاسو تا ته یې زغم درغلی دی ما فشار ما زه د دې دپاره راغوښتی یم چې خلکو ته معلومات ورکړم نو خو ته احساساتي برخورد کوي خپل فشار کنټرول کوو وروره کوم غذا نه چې نه یې ښه درته پرهیز وکړه نو ته پوښتنو باندې نه پوهېږې چې په پوښتنو پوهېدا یې ما غوسه نه نو تا مخکې ما ته خپل نظر وړاندې کوو پوښتنه دې نه کوله نو دا زما کار دی چې زه نظر وړاندې کوم پوښتنه کوم نظر وړاندې کولو ته دې زه راغوښتی یم احساساتي برخورد مه کوه متخصص صاحب کارپوه صاحب ته چې سړی راوغواړې خپرونې ته بیا نو د احترام په سترګه ورته درته ګورم ته احساساتي ته بالکل سړی نه پرېږدي سړي ته وخت نه ورکوي چې تاسو نه صاحب خپل ګوره متخصص صاحب اعصاب مې مه خرابوه صاحب خو چې اعصاب دې خراب دي نو چیرې کوي نه ته اوس ځان دواګیر بول درته وایم چې ګیټ اوټ بس ځه ګیټ نه اوټ وروره زور خبره نه ده خدا ورسي دلته به ګوره لانجه جوړېږي لاړ به شم خو ته پوهېږې چې زه څوک یم زه یوازې متخصص نه یم یوازې متخصص نه پلار مې رئیس دی د ترو زامن مې وکیلان دي او د نورو ترو زامن مې په حکومت کې کار کوي ولای خبریالی ندیم پې وشړم لاړم لاړ شه خدا وراسي قدرمنو دوستانو دا خو سمبول خدا وراسي خیر راپېښ ګوره کارپوه صاحب درته وایم بیا به راځي بیا دې راغواړم داسې نه کېږي ګوره ځان به تېرې نه وباسې خفه کېږي به نه ښه دوستانو دا و متخصص صاحب چې د ده تخصص او د کارپوهي مو ولیده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو اجازه درنه غواړو د خدای په امان